په زابل کې د لاسي صنایعو او زراعتي محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی چې د دغه ولایت ګڼو تولید کوونکو او سوداګرو پکې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د دغه نندارتون جوړونکي وایي موخه یې د دې ولایت لاسي صنایع او زراعتي محصولات ټول هیوادوالو ته معرفي کول، د سوداګرو د بازار موندنې لپاره زمینه برابرول او د سیمه ییزو تولیداتو ملاتړ دی. کوم تجاران چې زموږ په میوو خبر نه دي هغه باید خبر سي راسي، زموږ سره یو قرارداد وکړي، له موږ د دوی سره قرارداد نندارتون جوړول هدف مو دا ده چې زموږ میوې د نړیوالو بازارو پورې ورسېږي. په مختلفو النوع تجارتي توکو کې دا نندارتون جوړ شوی د ټولې 10 غرفې لري او ټولې د تجارانو په واک کې. موږ امیدواره یو چې دلته په دغه نندارتون له لارې څخه د زابل د تجارانو او د بزګرانو ټنو مواد خرڅ. ورته مهال زابلي سوداګر د دا ډول نندارتون په جوړېدو خوښي ښایي او له مسؤلینو څخه د لا نورې پراخې بازار موندنې او له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د اسانتیاوو غوښتنه کوي. ډېر ګټه کوي. هر نندارتون چې ولیږي زموږ ته بازار موندنه کېږي، زموږ ته مارکېټ پیدا کېږي، زموږ میوې ته راوړي دي. تاسې وکتل رقم بادام دي، انځر دي، اشتهونه دي او زیرې دي. موږ زابل په پراخ کچه میوې لري. که چېرې داسې نندارتونونه پر لاره ولیږي، موږ ته بازار موندنه کېږي، خارجي تجاران راځي، هلته داخلي تجاران راځي، دلته موږ ته د میوو ته ډېر ښه مارکېټ پیدا کېږي. بل خوا سیمه ییز مسؤلین وایي د سوداګرو ستونزو ته به جدي پاملرنه وشي او د سوداګرۍ د ودې لپاره به د اسانتیاوو د رامنځته کولو هڅې جاري وساتي. نندارتونونه ډېر ګټه کوي. هر نندارتون چې ولیږي زموږ ته بازار موندنه کېږي، زموږ ته مارکېټ پیدا کېږي، زموږ میوې ته راوړي دي. تاسې وکتل رقم بادام دي، انځر دي، اشتهونه دي او زیرې دي. موږ زابل په پراخ کچه میوې لري. که چېرې داسې نندارتونونه پر لاره ولیږي، موږ ته بازار موندنه کېږي، خارجي تجاران راځي، هلته داخلي تجاران راځي، دلته موږ ته د میوو ته ډېر ښه مارکېټ پیدا کېږي. دا نندارتون موږ لپاره ډېرې ګټې کوي. دا موږ میوې به د میرجا له لارې نورو هیوادو ته ورسېږي، هغه به وویني چې په زابل ولایت کې داسې وچې میوې شته. ډېر خوشحاله یو. له دولته مو دا غوښتنه ده چې زموږ تجارانو لپاره د لارو مشکل د لارې ډېرې خرابې دي، باید لارې وشي چې دا میوې نورو هیوادو ته ورسېږي. بل خوا سیمه ییز مسؤلین وایي د سوداګرو ستونزو ته به جدي پاملرنه وشي او د سوداګرۍ د ودې لپاره به د اسانتیاوو د رامنځته کولو هڅې جاري وساتي. امارات پوره همکار دی او ولایت پوره همکار دی د خپل ولس او د خپلو تجارانو سره. انشاءالله موږ په دغه 15 کاله کې ډېر پیشرفت لرو. تر ډېره حده پورې زموږ ولس او تجاران او نظام ټوله په یوه چوکاټ کې کوشش کړی دی چې په دنیا کې ځان ته بازارونه پیدا کړي، لارې پیدا کړي او ځان خودکفا کړي. یادونه ده چې په زابل کې د کورنیو تولیداتو دا ډول نندارتون د دویم ځل لپاره جوړ شوی دی.